ابو بکر صدیق حافظان شهیدان شل قرآن راجمه که کله چې قرآن راجمه که عثمان غنی راجمه که قرآن د الله کلامو کتابی شکل کې امت صحابه ورکه عظمت صحابه چا ورکه امت ته د کتاب په شکل کې قرآن چا ورکه وای کنه چا ورکه نازل په عربستان کې وشو اواز لهجه مصر ته ملو شو تحریر یې په استنبول کې وشو او د قرآن اشاعت او خوریدل په برصغیر پاک او هند کې وشو. زه د خور حق ادا کم، زه د لور حق ادا کم، زه د خپل تره حق ادا کم، د ماما حق ادا کم، د ګاونډي حق ادا کم، زه د پیغمبر د موسی د مسجد امام حق ادا کم، د قاری صاحب د مولانا صاحب حق ادا کم، ها زه د الله حق ادا کم، زه د پیغمبر حق ادا کم، د قرآن او د حدیث حق دا یاد ساتئ. یاد د علماو نه تپوس وکئ، د دې مفتیانو نه تپوس وکئ. که یوازې په حج او عمره خلاص شوئ نو مال نوم بدل کئ، که یوازې په تبلیغونو خلاص شوئ نو مال نوم بدل کئ، که یوازې په مدرسو چلولو خلاص شوئ مال نوم بدل کئ. رضا الرب فی رضا الوالد. انداز کیم چې د رب کریم قرآن ته څوک نزدیکیږي الله رب العزت وایي دا ما ته نزدیکیږي. امام رازی رحمه الله لیکلي دي که د قرآن په دې ټکو باندې مونږ غور وکړو، فکر وکړو، تھنکینګ وکړو. د قرآن اولنی لفظ دی قاف او د دې مطلب معنی هم دا ده قرب خداوند دی. قرآن حکیم دا د رب ذوالجلال کلام دی او په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل کړی دی. رونو که یو انسان ځان الله ته ورنږدې کول غواړي د دې قرآن په ذریعه باندې به رب ذوالجلال ته ځان ورنږدې کې. دې قرآن کې الله پاک ډیر زیات خیر او برکت ښودی دی. که دا قرآن ښکلی نو په دې ښکلولو کې هم ثواب دی. که دې قرآن ته ګورې رونو دې په کتو کې هم ثواب دی. که دا قرآن حکیم په ترجمه باندې زده کوې نو په هغې کې هم ثواب دی. که دا قرآن حکیم په ناظره باندې وی په هغې کې هم ثواب دی. او که دا قرآن حکیم رونو یادې نو په هغې کې هم ثواب دی. که د دې قرآن تلاوت کې رونو په هغې تلاوت کې هم ثواب دی. او داسې لازمه نه ده چې ته په معنا باندې پوهېږې نو ثواب به درته ملاویږي او که په معنا باندې نه پوهېږي نو ثواب نه ملاویږي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمائی من قرأ حرفا من کتاب الله، چا چې د کتاب الله یو حرف ولس فله به حسنه، په دې یو حرف باندې دته یو نیکي ملاویږي. حمدت الله حين هدى فؤادي إلى الإسلام والدين الحنيف، لدين جاء من رب عزيز خبير بالعباد بهم لطيف، رسائل جاء أحمد من هداها بآيات مبينة الحروف، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جو کہا سرکار نے قرآن کی تفسیر ہے.